په تاریخ کې لومړی ځل د افغانستان څخه د ورزشکارانو لویه ډله په نړیوالو ورزشي لوبو کې ګډون کوي. په راتلونکي اسلامیک سولیډریټي ګیمز چې په سعودي عربستان د ریاض ښار کې ترسره کیږي، د افغانستان څخه پکې 9 ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبې د نومبر له 1 تر 21 د نومبر پورې دوام کوي او د افغانستان څخه به 9 لوبغاړي په بیلابیلو ورزشونو کې ګډون کوي. په یادو 9 لوبغاړو کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او دوی ځینې په داخل افغانستان کې اوسېږي او ځینې لوبغاړي چې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي دوی به هم په دغو لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان لپاره بل د خوښۍ خبر دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به په دې لوبو کې ګډون کوي، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په سخت ګروپ کې شامله ده چې د ایران، تاجکستان او مراکش هیوادونو د لوبډلو سره به لوبې ترسره کوي. داسې هم ویل کیږي چې افغان لوبغاړو ته د میډال د ګټلو چانس هم شته دی. د افغان لوبغاړو وروستیو لاسته راوړنو نه په کتو چانس لیدل کیږي چې افغانستان به په تکواندو او ریسلینګ برخو کې په دغه لوبو کې میډالونه ترلاسه کړي چې په دواړو برخو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي ګډون کوي. په ریسلینګ برخه کې 9 لوبغاړي او د تکواندو په برخه کې 15 لوبغاړي په دغه لوبو کې له افغانستان څخه ګډون کوي. دا لوبې 20 کلونه وروسته بیرته سعودي عربستان ته راګرځي. په 2015 کال کې دا لوبې په سعودي عربستان کې ترسره شوې چیرته چې افغانستان د تکواندو په برخه کې د برونز میډال ګټلی و. د افغانستان لپاره یاد میډال نثار احمد بهوي ګټلی و. د اسلامیک سولیډریټیز ګیمز 2025 کال لوبې په سعودي عربستان ریاض ښار کې ترسره کیږي. د 50 اسلامي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون کوي او د یاد لوبغاړو شمیر 3500 ښودل شوی دی. یاد لوبغاړي به په 23 بیلابیلو ورزشونو کې د نومبر 1 څخه تر نومبر 21 نیټې پورې سیالۍ ترسره کوي. افغان ټاینز به تاسو ته د دغه لوبې جزئیات له سعودي عربستان څخه شریکوي. تاسو د نورو جزئیاتو لپاره زموږ پاڼې خوښ کړئ، مو سره پاتې شئ او د تازه جزئیاتو څخه خبر شئ.